او چې کومه ښځه د سړو په شکل کې شو بربنډه شوه د هغې متعلق رسول الله مبارک څه فرمایي وی اخره زمانه کې به داسې ښځې راشي کاسیات عاریات جامې به اغوستې او بربنډې به نری لباس پیغمبر پیشنګویي ورکړې ده چې داسې ښځې به راشي جامې به اغوستې او بربنډې به نیمه جامه ده نیم وجود بربند دی یا نری جامه ده وجود پکې ښکاري د سیپونه او د جارجټ جامه ده او وجود پکې ښکاري نو سوی پیغمبر او مایلات ممیلات دا ښځې خلکو ته ځان مایل کوي چې خلک ما ته وګوري ممیلات خلک ځان ته مایل کوي چې خلک ما ته وګوري او زه خلکو ته ځان مایل کوم او رسول الله مبارک فرمای رؤوسهن کاسنمة البحت چې په دې عربو کې یو قسم خوان دي غټ اوږده ما لیدلي دي د هغې دا قب لږ دنګ اوچتې داسې یو طرف ته راکوږي دقسې دا سټ اوچت نیولي یو طرف ته کږه داسې روانه داسې چال کوي چې ما ته خلک وګوري چې دا څنګه ښځه ده اوهو د مسلم حدیث دی رسول الله مبارک فرمایي دا زناکارې ښځې دا مسلم حدیث تی دویم رسول الله مبارک فرمائی چې لومبی به خدای دوزخ په دې ښځو غرغنډه کوي